د خلکو وچه ډوډۍ غوښته خو له جنګ ستړي وو بېننګه نه وو په بېننګۍ کې دوی په ننګ ستړي وو اوس چې جنګ نشته طالبان نه مني ولې دا بعضې خلک عالمان نه مني دومره وریږي نه څومره چې اسمان غوریږي دغه متل دی چې کاروان کله تیریږي نو سپیان غپیږي چې چورت خراب نه کړي د دو تعصب شیانو په خوله نه مرداریږي سمندر د څو سپیانو په خوله درته لوګی شه دا جهان غربي نړۍ طالبه وها تلول پول کږه وږه پګړۍ طالبه د دې خاورې له غروره ناخبره خلک څنګه یې مات کړل ریز مریض او در په دره خلک چې بې پوښتنې راځي دغه به د حال وي نړۍ که د هر څو رعب دبدبه لاس کې کمال وي نړۍ نه اخلي عبرت پنجابه نه پوهېدلې ته په نرمه په عزت پنجابه ته هم خبر نه وي له تور او سپین پټکي صاحبه پتا مې هم جوړ کړ تاریخ ولا مولوي صاحبه د محمود غزنوي تاریخ مو هیرو د اکبر او ابدالي تاریخ مو هیرو تاریخونه د هغوی راته سلام کړي درس جهان ټوله نړۍ راته سلام کړي لاندې کړي مې تر غبرګو تورو حال یې وګورئ بتر تر هغو نورو چې راغلي دي لوېدلي غورځېدلي مړي پاتې واپس تللي شرمېدلي هره پیغله مرقبه ملالۍ ده د غیرت ټپه تر اوسه لا ژوندی ده احمد شاه که خوشحال خان دی ځلېدلی لوی نیکه دی میرویس خان دی ځلېدلی ترې پسنګ دی ټول جهان دی لړزولی خراسان کفرستان دی لړزولی تا ته به نه ګوري نور هېڅوک د توهین په نظر تا غورځولی دي دا سپک خلک خاورین په نظر په ظاهر نه دی په باطن کې د هیبت پیژني کابله واوره تا به ټول په رسمیت پیژني چې د علومو لاس نیولی وي رسۍ د سیاست خود به د پښو ته ښکته کېږي دا نړۍ د سیاست څه د رعب زیاتو څه یې نور وسراسر درکړ کابله بیا د مبارک شه الله بل ملا عمر درکړ کابله بیا د مبارک شه الله بل ملا عمر درکړ